عبدالرشید دوستم یو ځل بیا یو ناڅاپه میدان ته راغی. عبدالرشید دوستم لاپې شروع کړي دي او وایي زه خپله جګړې ته ځم. دوستم طالبانو ته اخطار ورکړ. هغه وایي زه پخپله د طالبانو پر ضد جګړې ډګر ته ځم او خبرداری ورکړ چې زه به د دشتللي تاریخ تکرار کړم. طالبانو تر دې مهاله دوستم ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ولسمشر لومړی مرستیال او د افغانستان د اسلامي ملي غورځنګ بسنډګر ستر جنرال عبدالرشید دوستم طالبانو ته خبرداری ورکړی چې باید دوی د دوی خبرو ته غوږ کېدوي او یوې نتیجې ته ورسیږي. دوستم ویلي که طالبان زموږ د خبرو ته هېڅ غوږ کېندوي او نه هم موږ ته کوم جواب راکړي، نو موږ دې ته اړ کېږو چې د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړو. په هغه راپور کې چې جنرال دوستم د رسنیو دفتر باتور تلویزیون ته چمتو کړی و، ویل شوي د ښاغلي دوستم د موټر کاروان د اقچې او فیض آباد ولسوالۍ کې د هغه پر موټرونه بمبار یا هم طالبانو پې بریدونه کړي دي. جنرال دوستم چې اوس په ترکیه کې دی، له هغه ځایه طالبانو ته یې ویلي دي باید موږ د خبرو میز ته کینو او یوې نتیجې ته ورسیږو. دوستم ویلي که نه زه طالبان ته په خپله ورځم او جګړه به ورسره وکړم. طالبانو ته یې اخطار ورکړو او ویې ویل زه به در باندې بیا د دشتللي تاریخ تکرار کړم. طالبانو تر دې مهاله عبدالرشید دوستم دغه څرګندونو ته کوم څه نه دي ویلي او نه یې هم ورته غبرګون ښودلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.